بسم الله الرحمن الرحیم. دا د څوارلسمه سپارې اول درس دی او د حجر سورې چې پنځلسمه سوره ده، دویم نه تر شپږیشتمه آیت ورسره کولی شئ چې ولولئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربما ډیر ځلې ویلههم الامل مفهوم دی چې او مصروف کړي هغوی هیله او امیدونه. نسلکه ننباسو من دا فظلوا فيه مفهوم دی چې نو ګرځېدلی به وو په دروازه کې یا نو ګرځېدلی به وو په هغه کې. سکرت مفهوم دی بند کړی شوي. شهاب ستوری لمبه وهونکی. لواقح بلاربونکی. من صلصال له وچې کړنګېدلې خاورې. من حمأ مفهوم دی له تورې خټې یعنی خټې. امید درس مزه شوی ورسانو سره همچنان شیر کړئ. الله عمل شي.